د پاکستان، سعودي عرب او ترکیه تاریخي دفاع همکاروي په ویاړ په تاریخي باب خیبر د درې واړو هیوادونو بیرغونه رپیږي. د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه ترمنځ د تاریخي دفاعي همکاري او ورورولۍ له پیاوړتیا په ویاړ د جمهوریت انتظامي له لوري په تاریخي باب خیبر د پاکستان، سعودي عرب او ترکیه ملي بیرغونه ولګول شو. د دې درې واړو برادر اسلامي هیوادونو ملي بیرغونه په تاریخي باب خیبر کې یو ځای رپېدل نه یوازې د سیمې د خلکو لپاره د خوښۍ او ویاړ سبب ګرځېدلی، بلکې د یووالۍ، ورورولۍ، متقابل درناوي او ګډې همکارۍ یو ښکلی پیغام یې هم وړاندې کړی دی. د جمهوریت انتظامیه په وینا په باب خیبر د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه د ملي بیرغونو د نصبولو اساسي موخه دا ده چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي او دوستانه اړیکو ترڅنګ د دفاعي همکاري، ګډ امنیت او متقابل ملاتړ جذبې ته لا زیات اهمیت ورکړل شوی دی. د تاریخي باب خیبر په سر د درې واړو هیوادونو بیرغونه داسې مهال رپیږي چې پاکستان، سعودي عرب، عربستان او ترکیه د اسلامي نړۍ درې مهم او اغیزناک هیوادونه او د دوی ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ اړیکې له اوږدې مودې راهیسې ځانګړي اهمیت لري. د جمهوریت انتظامیه دا اقدام د پاکستان، سعودي عرب او ترکیه ترمنځ د دوستۍ یو ښکلی سمبول بلل شوی چې له لارې یې نړۍ ته دا پیغام ورکړل شوی چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یوازې تر سیاسي او سفارتي کچې محدودې نه دي، بلکې د خلکو په کچه هم د ورورولۍ او متقابل احترام په بنسټ ولاړ دي. په ځانګړې توګه د تاریخي باب خیبر انتخاب دغه پیغام نور هم پیاوړی کړی، ځکه چې د خیبر د تاریخ، تمدن، تګ راتګ او د سیمې د تاریخ اړیکو له پلوه ځانګړی مقام لري. د دې تاریخي دروازې پر سر د درې واړو هیوادونو بیرغ یوازې رپېدل د تاریخ او معاصرې ورورولۍ یو ښکلی امتزاج بلل کیږي. د انتظامیې په وینا د پاکستان، سعودي عرب او ترکیه ترمنځ پیاوړي دفاعي او ورورنۍ اړیکې نه یوازې د درې واړو هیوادونو لپاره مهمې دي، بلکې کولی شي په سیمه کې د امن، امنیت، ثبات او ګډې سوکالۍ په ټینګښت کې هم مثبت رول ولوبوي. د درې واړو هیوادونو بیرغونه په باب خیبر د یووالۍ، ورورولۍ او ګډې همکارۍ هغه ښکلی تصویر وړاندې کوي چې پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه د ګډو ارزښتونو، متقابل درناوی او د سیمې د سولې او ثبات لپاره د همکارۍ ګډه اراده ولري.